فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا نو باز د خلقنا غسوک دی چې وی اے رب زمونږ راکه مونږ ته په دنیا کې مخکې وی چې الله یاد کوي بخنه وغواړئ نو اوس دلته الله وی چې دعاګانې غواړئ خو صرف دنیا پورې مه نښلئ ځکه چې بعض هغه دي چې الله یادوي او دعاګانې غواړي نو صرف پکې څه غواړي دنیا غواړي دا موشي یو قسم خلک دي چې لاس اوچت کړي نو څه دنیا یا الله ښایسته کور او یا الله ښایسته ګاډ او یا الله دا بچي او یا الله دا قرضه مې ختمه او یا الله روغ بدن او یا الله خوشحالي را او یا الله د زوی واده مې او یا الله لور مې واده کړه آخرت پکې مې یادوه که د الله رضا پکې یادوه جنت یادوه د جهنم نه بچ کېده یادوه نو الله وایي بعض هغه دي چې دعاګانې دقه غواړي یا الله راکړه خو د دنیا راکړه وما له في الآخرة من خلاق او نه دلر په آخرت کې صبرخه خو د ده د لاسه پکې برخه نشته کې دې نه غواړي ومنهم من يقول او بعض د دوی نه هغه څوک دي چې وایي ربنا آتنا في الدنيا حسنه اے ربا زمونږه راکې مونږ ته په دنیا کې ښایسته ژوند وفي الآخرة حسنة او په آخرت کې ښایسته ژوند وقنا عذاب النار او وساته مونږ د عذاب د اور نه دا اوس هغه خلک دي کامیاب دنیا هم غواړي آخرت هم غواړي بغیر دنیا نه هم کار نه کوي نو دنیا هم غواړي دا دعا نه ده ربنا آتنا في الدنيا حسنة دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثر دعا وه او په ډېرو دعاګانو کې به دا دعا ویله انس ابن مالک رضی الله عنه وی اکثر چې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وغوښته نو دا به یې پکې وي څه کمال دی په دې دعا کې یعنی هر څه دې راجمع کړو هر څه دې راجمع کړو یا الله خیر د دنیا هم راکړه او خیر د آخرت هم راکړه نو پاتې څه شو تا نه څه پاتې شو هېڅ هم پاتې نه شو نو دلته د حسنه نه څه مراد دی دنیا کې ښایسته ژوند څه ته وایي یعنی یا الله علم راکړه ښایسته ژوند دی یا الله عزت راکړه یا الله پراخه حلاله روزي راکړه یا الله دینداره ښځه راکړه یا الله عزتمنه او ښایسته ښځه راکړه نیک عمله بچي راکړه سکون او راحت راکړه دا ټول په دې کې دننه راغله په آخرت کې یو ښایسته ژوند د الله رضا جنت ته داخلېده د الله دیدن پیغمبر سره ملاقات د ټولې خبرې پکې راځي وقنا عذاب النار او وساته موږ د عذاب د اور نه اولئک لهم نصیب مما کسبوا دغه کسان دوی له برخه ده د هغه عمل نه چې دوی کړی دی یعنې څه چې دوی کړي دي د هغې بدل به ورته میلاوي والله سریع الحساب او الله زر حساب کوونکی دی